أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير او هر کلا چې جدا شولا قافله روانه شولا قافله قال ابوهم نوول پلار د دوی انی لا اجدو بشک از خامخ بیاموم دما ریح یوسف بوی د یوسف علیه الصلاۃ والسلام لولا ان تفندون ولتاسو لولا ان تفندون ک تاسو می بے ډبا او نه بوله ک تاسو راته د لیونی نسبت اونکي قالو دوی اویل تالله قسم دې په الله باندې انک بشکت لفی ضلالک القدیم پخپل زوړ محبت کې گرفتار یې فلما پس هر کلا انجا البشیر چراغ زیر ورکون کې القاه وای چولو دغه قمیص علی وجهه په مخدد باندې فرتد بصیرا نو شودی بینا قال الم اقل لكم ویل آیا ما نو ویل تاسو ته انی اعلم من الله چې ز پوهیږم د الله د جانبنا ما لا تعلمون په هغه سوچ تاسو نه پوهیږئ قالو دوی ویل یا ابانا ای زمونږ پلارا استغفر لنا ذنوبنا بخنه وغواړه زمونږ د پاره زمونږ د ګناهونو انا كنا خاطئين بشکا مونږ یو ګناهګار قال دورته او فرمایل سوف استغفر لكم زرد چې زب بخنه او غالم تاسو د پاره ربي د خپل ربنا انه هو الغفور الرحيم بشکا هغه بخون کې او رحم کوون کې دي فلما دخلوا پس هر کله چې داخل شو دوی علی یوسف د یوسف علی السلام خواته اوا الیه نو د زی ورکړو د خپل ځان سره ابویه د خپل مور او پلار ته وقال او ویل ادخلوا مصر داخل شي مصر ته ان شاء الله کچره اوغختل الله امینین په امن سره ورفع ابویه او اوچت کی خودل ورفع ابویه او اوچت کینول مور او پلار علی العرش په تخت باندې وخروا له سجدا او پریوتل دوی دتا سجدا په سجدا وقال او ویل یا ابتی ای زما بابا جانا هذا تأویل رؤیا دا تعبیر زما د خوب دی من قبل وړاندې لدینا قد جعلها ربی بشک اوګرزولو دی لره زما رب حقا رښتینی وقد احسن بی او هغه احسان وکړ په ما باندې اذ اخرجنی من السجن چې زیراو باسلم د قید خانینا وجاء بكم او رای وستلی تاسو من البدو د صحرانا من بعد ان پس د هغینا نزغ الشیطان بینی چې فساد واچولو شیطان زما په مینس کې وبین اخوتی او زما درونو په مینس کې ان ربی بشکا رب زما لطیف خ تدبیر کون کې دی لما یشاء د پاره د هغه چا چې هغه اوغاړي انه هو العلیم الحکیم بشکا هغه پوها او خاوند حکمت ته ربي ای زما ربا قد اتیتنی من الملک تا راکړه د ماتا بادشاہي وعلمتنی او تا اخذل ماتا من تأویل الاحاديث تعبیر د خوبونو فاطر السماوات ای پیدا کون کی د اسمانونو والارض او د زمکه انت ولی فی الدنیا هم تزما دوست هم تزما کارسازی په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې توفنی مسلمن وفات کما په داسې حال کې چې فرما بردار یم والحقنی او ما شامل کړه بالصالحین د نیکانو سره ذالک دغه من انباء الغیب خبرونه د غیب دی نوحیه الیکا چې وحی کوم دی لاره تا وما كنت لديهم او تنوي د دوی سره اذ اجمعوا امرهم چکل دوی جمع کړو خپل کار وهم يمكرون او دوی با تدبیر کولو دوی با سازش کولو وما اکثر الناس او ندی اکثر خلق ولو حرست اگر کت اوغواړي بمؤمنین ایمان لرونکي وما تسالهم او نغواړي ته د دوینا علیه پدی باندې من اجر اجر ان هو الا ذکر ندی دا قرآن کریم مگر نصیحت
للعالمین د پاره د تمام عالمینو